बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजुनन पर दी वीडियो के मौजू जमंगा दा हाउ टू लर्न टाइपिंग संगा टाइपिंग زده کړو. مثال نن سبا هر څوک کمپیوټر لري، د خلکو په کلونه وخت یې شغال ټایپینګ طریقې ځنه کې چې څنګه زه خو ټایپینګ وکړم. نو ټایپینګ ډیر اسانه طریقه ده. ان شاء الله په میاشت کې سو کوشش وکړئ د انګلیش ټایپینګ ښه صحیح طریقې سره زده کولی شي او سپیډ یې هم زیاتولی شي. دې ویډیو کې صرف زده کولو طریقه ده، بیا بله ویډیو کې به انشاءالله د سپیډ طریقه او څنګه موږ او تاسو سپیډ تیزولی شو. خو د هغه دپاره بیا موږ آنلاین کار کوو. آنلاین دا معنا سایټ دی، سایټ کې بیا در طریقه ښیم، خو صرف درته د زده کولو طریقه ښیم. دلته ما سره خپل یو چارټ دی. دا چارټ چې دی مهم ټولو کې دا دی، یعنی ګورئ موږ او تاسو اول د ګوت طریقه به زده کوو چې ګوتې څنګه کیدو. ګورئ لیکلي هوم روز کیس موږ او تاسو هوم رو کې ته وایي دا هغه دا ا نه تر اله پورې چې دا کومه رو ده، یعنې کومې بټن په دې کتار کې دې ته هوم روز کیز وي. موږ او تاسو څلور ګوتې دي، یو لاس څلور ګوتې او بل لاس څلور ګوتې، دا په دې هوم رو کې ږدو. لکه مثال دا کوچنی ګوته چې دا په ایک دی، دا ورپسې دا په اسک دی، دا ورپسې چې دا په ډیک دی، او دا ورپسې چې دا په افک دی. څلور بټن ګوتې هم دلته په دې بټنو کې خو دا زموږ او ستاسو لیفټ هینډ شو، چپ لاس شو. بیا راسته لاس چې دی همداسې دا چپ ګوته چې دا په سیمې کالم دا ال سره چې کومه بټن ده په دې به ایږدئ، دا بل ګوته په ال دی، دا بله په کیک دی، دا بله په جی په همداس ترتیب کې کېږي. په جی او اچ به ګوته منځ کې نه ږدئ. دا دوه غټې ګوتې چې تاسو ګورئ دا د سپیس بار دپاره څه کېږي استعمالیږي. سپیس بار دپاره په دې نه کوم حروف لیکل کېږي، هېڅ هم نه راځي. دا صرف سپیس بار بټن د اوږده بټن چې تاسو کیبورډ کې ګورئ، تاسو به دا دوه ګوتې په همدې ږدئ. دا سپیس بار دپاره یعنی څلور ګوت دلته شو، څلور دلته شو، دې دوه باندې ګوته نه راځي. ښه ګوت ترتیب هم برابر کو. څه به کوئ؟ اول چې زما معنی دا چارټ حفظ کوئ. چارټ داسې حفظ کوئ چې په دې ګوته کم بټن ده، په دې اوس دلته منځ کې جي او اچ پاتې شو، په دې ګوته باندې جي او اچ راځي، په دې جي په دې اچ په دې چارټ کې معنی پاتې شوی دی. نو تاسو اوس څه وکړئ؟ اول به دا حفظ کوئ چې په دې ګوته ای زیډ کیو، بیا په دې ګوته سره راځي، په دې دا چې هم حفظ کړه نو انشاءالله ټایپینګ هم زده دی. یعنې داسې حفظ کوئ لکه پریکټس کور کې شروع کوئ، نوټ پیډ ورډ په یو پروګرام خلاص کوئ، مثال په توګه نوټ پیډ. دا چارټ ځان ته پرنټ کوئ یا موبایل کې ځان سره عکس والی کېږدئ یا مخې ته. همدا ګوتو ترتیب اول مهم دی. ترتیب به همداسې ږدئ چې څنګه مې درته وښودو چې څلور ګوتې څنګه. مثال ګوتې ا وګورئ، ا په کوچنۍ ګوته دلته به ولیکئ ا، او بیا به سپیس بار ووهئ چې ګوته مدد شي. بیا بي وګورئ په دې ګوته دی، نو بي به ولیکئ بي. بیا وګورئ سی په دې ګوته دی. ښه دا خو اوس لاندې ده، نو تاسې به نه کوئ چې ټول لاس ورته راکوز کوئ، نه، په همدې رو باندې تاسو ګوتې ایښي، په همدې هوم روز باندې. نو سی ته دا منځ کې چې دا کومه ګوته دا ورته راکوزه کوئ، ګوره سی ډایرکټ به یې ورته راکوزوئ، یعنې لاس به داسې جګ کړئ، دا ګوتې به داسې جګې کوئ، صحیح شو، او دلته به یې څه کوئ سی. داسې به نه کوئ چې ټول لاس به راکوزوئ، سی به لیکئ بیا به هوم رود، نه، په همدې ترتیبه چې دا به څه کوئ تاسو. مثال صرف به دا ګوته ورته راښکته کوئ سی، او بیا به په همدې هوم رو واپس ګوتې ږدئ. په همداسې په یو ته شو، په هرې بټنې ته چې شو، صرف ګوته اوچتوئ، لاس په ټول نه اوچتوئ چې د رو نه لاس جګ کوئ، صرف ګوته. خیر اکثره وایي چې زما ګوتې وړي دي، اکثره وایي چې یاره سخت دی. نه، هېڅ سخت نه دی. ګوتې چې وړي مې کیبورډ خو داسې اوږد خو ډېر نه دی، نه ډېر غټ دی. زیاتره دا وایي چې ولا دې کې خو زما ګوتې وړي دي، نه، دا په ګوتو متو نه ده. بس همدا ترتیب دی. اول دا حفظ کوئ، همدلته ګورئ ا بي سی، همداسې د ورځې درې کرکټره یا یادوئ. شپږ حروف دي چې مثال د ورځې 3-4 حروف باندې پریکټس وکړئ، دا د یاد نه یاد کړئ. انشاءالله یو هفته کې دا خپله څه کېږي زده کېږي. پاتې شوه ځینې خلک وایي چې یاره دا لیکل ښه پاکه اوس به کوو، هغه ته خیر د لاس اوچتوه، انټر بټن ته د لاس اوچتوه، خو دغه هوم رو نه به په دې به ګوتې ږدئ.
نو دا بل طریقه مثال دا هم سیس که په دغه جمله هم ډېر ښه کار کولی شي. د کویک براون فوکس جمپس اور د لیزي ډوګ. خو اول ترتیب دی، ترتیب یې ښه زده کوي. دا ګوتې چې دی مثال بټن یې وپېژني، خپل سپیډ تیزول بیا اسانه دی. نو یو هفته یا یو هفتې نه زیات، یو هفته کې انشاءالله دغه ترتیب زده کوي. چې څنګه ترتیب زده شو بله ویډیو کې انشاءالله سپیډ تیزولو طریقه ورته ښیم. هفته پس 10 ورځې پس شاید زه دا ویډیو اپلوډ کړم د سپیډ تیزولو، هغې پورې نه اپلوډ کوم ځکه ترتیب چې موږ زده نه چا چې ترتیب زده کړو کمنټس راته وکړئ چې ما زده کړو، چې وګورم ډېر کسانو مثال ترتیب زده کړی نو انشاءالله ویډیو بل ورته اپلوډ کوم چې سپیډ څنګه تیزو. نو دا چارټ ښه حفظ کوي، موبایل کې ځان ته مخته کېږدئ پریکټس کوئ ا نه زیاته پورې ښه دا ګوته، خو ما ورته ترتیب سره سپیډ تیز کوي. ترتیب یاد کړئ چې څنګه مې ورته د ګوتو کېښودلو طریقه زده ده وښودله، په هماغه شکل به دا څه کوئ یادوئ، او په بله طریقه به یې نه زده کوئ. اکثره دي چې مثال داسې یو ګوته باندې ټول حروف لیکي، ټولې بټن وایي، نه ترتیب صحیح نه. دا ټایپنګ د هر سړي پروفیشنلیټي ښیي. یو کمپیوټر کار چې څوک کمپیوټر مسلک کې چېرته کار کوي باید د ټایپنګ زده وي. نو دا ترتیب به زده کوئ څنګه چې مې ورته وښودلې، حفظ کوئ. دا لنډه طریقه اسانه طریقه څه ترتیب ګوتې مارکر خو ورسره مارکر راوالئ د ګوتو په چپ اړخ په هره ګوته چې کوم حروف دی هغه ولیکئ او بیا ګوت ترتیب سره کېدئ. بیا هم دې ګوت ته ګورئ A B C همداسې ترتیب سره لیکئ، انشاءالله خپل هم ټایپنګ څه کېږي تیزېږي. نو لا ښه طریقه مې ورته مارکر راوالی په کومه خیر لاسونه به له خیرنېږي، دا تکلیف به پکې وینځئ یا که نه لاسونه به هم لا سپین شي. نو دا ترتیب باندې به ولیکئ په دې ګوتو باندې. بیا هم دا ګوتې په ترتیب کې دی ګوت ته ګوره چې په کوم A B C ښه تکرار یې وفته دا حفظ کېږي خپله دا جمله باندې خیر د هغه کوي. بیا ورته تیزولو طریقه خیر. نو انشاءالله چینل سبسکرایب کول د یاد او نه وځئ، ګروپ کې خپل ملګري ایډ کړئ. مننه، ښه وخت.